زه تل وایم چې بریا یوازې د امکاناتو پورې اړه نه لري بلکې د یو قوي تصمیم پورې ده او دا ځوان یې ژوندی ثبوت دی. هره بریا یو کیسه لري او نن زه له تاسو سره د داسې یو افغان ځوان کیسه شریکوم چې یوازې د افغانستان په پاسپورت سره امازان اکاونټ جوړ کړ او نن په زرګونه ډالر ورځنی فروشات لري. سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. زه سیف الرحمن ځلاند یم او نن یو ځانګړی میلمه ځان سره لرم، عبدالباسط خان. هغه څوک چې په افغاني مشخصاتو باندې امازان سیلر اکاونټ را جوړ کړی او اوس په زرګونه ډالر ورځنی فروشات لري. راځو چې تر پوښتو چې په څه ډول باندې دوی امازان سیلر سنټرل په افغاني مشخصاتو را جوړ کړی او څه ډول یې دغه ځای ته ځان رسولی. سلامونه، جوړ بخیر. مننه له دې چې زموږ دعوت مو قبول کړ. که لومړی تاسې لیدونکو ته ځان معرفي کړئ چې تاسې څوک او څه باعث شو ترڅو تاسو راشئ د امازان زده کړه پیل کړئ او څنګه مو دلته ځان ورسوو. وعلیکم السلام ورحمت الله. ستاسو دعوت نه ډېره زیاته مننه. عبدالباسط فقیري یم، ننګرهار ولایت څخه یم او فعلا کابل ښار کې اوسېږم. نو تقریبا 2 کالونه مخکې ما امیزون دا درسونه سټارټ کړه. نو یو کورس تلم، بل کورس تلم، بالاخره چې یو پازیټیو ریزلټ پسې ګرځېدم چې مثبته نتیجه یو چا نه واخلم. نو الحمدلله اوس خپل هیلې ته انشاءالله پوره کېدو باندې مې دي او سټارټ مې راسته. تاسو یادونه وکړئ چې 2 کاله کېږي چې امازان کې، البته امازان په لټه کې ځلاند صاحب سره مو څومره وخت کېږي وپېژندل؟ تقریبا خوشبختانه که ووایم زه خپل هم باور نشم کولی، دا 2 میاشتې کېږي، 2 نیمې میاشتې. دا 2026 کال په اوایلو کې د دوی فیسبوک په اړه او د سوشل میډیا ما تعقیب کړله، نو هغې د وجې نه زما دوی سره معرفت وشو. نو الحمدلله د دوی د برکته چې دی زما اکاونټ هم جوړ شو، په خپلو افغاني مشخصاتو باندې مې، په خپل پاسپورټ باندې مې اکاونټ جوړ شو او الحمدلله سیلز مې هم سټارټ شوي دي او د ورځې چې دی الحمدلله کافي فروشات راځي په اکاونټ باندې. نو مخکې له دې څخه چې لیدونکي هم په تمه دي، راځو اول ستاسو فروشات ګورو. که تاسې لیدونکو ته خپل فروشات وښایئ چې تاسې په ورځ کې څومره فروشات لرئ او څه ډول. راځو امازان سیلر سنټرل ته. دغه زما د نن ورځې فروشات دي. حالان کې نن زه د یو پروډکټ نه آوټ اف سټاک هم شوم. نو دغه زما د دلته چې ګورو 15 اډرونه اوس راغلي او 292 پاونډو جنسونه خرڅ شوي او په داسې حال کې چې تر اوسه ورځ باقي دی، یعنې تر اوسه پورې تقریبا شاید یو کې 12 بجې اوسي، البته هم دومره راځي 12 بجې دي، هغه تر شپې تر 12 بجو پورې بیا نو زیات وخت دی، تقریبا شاید تر 200 پاونډو پورې نور هم چک شي. راځو یسټرډې ته راځو. دلته سپلای کوي. تېره ورځ هم چې دی ټوټل تقریبا 23 یونټه پروډکټونه خرڅ شوي. ټوټل فروشات څومره دی؟ 1501 پاونډ. صحیح دی. او راځو تېرو 10 ورځو ته ښکاره کړئ، یا تېر 7 ډیز یا 10 ورځې. زه به د تېرو 10 ورځو فروشات تاسو سره شریک کړم. اوکې، د تېرو 10 ورځو کې چې دی 3 البته 9 یونټه پروډکټونه خرڅ شوي چې ټوټل 1449 پاونډه کېږي. صحیح دی. نو څومره وخت کېږي چې امازان سیلر سنټرل تاسو را جوړ کړی؟ تقریبا ما 19 د 2026 کال د فبروري میاشت 19 تاریخ و چې ما خپل هماغه اکاونټ مې جوړ کړ. بیا یو 2-3 ورځې د هغې ویریفیکیشن ونیولې. نو چون په افغاني مشخصاتو باندې خپل ادرس مې هم دلته خپل اصلي ادرس مې افغاني و، نو دغې لږ وخت ونیو، هغې دغه وجه وه چې پروف اف ادرس و. بیا زما خپل افغاني کوم عزیزي بانک چې یا بل بانک و د هغې په سټیټمنټ کې زما خپل ادرس و، نو هغه مې چې کله ورته اپلوډ کړ بیا خوشبختانه د استاد په هدایت او لارښوونې سره زما اکاونټ اپروف شو. نو د ټول فروشات تاسو راولئ؟ ښه. نو څومره وخت هم چې اکاونټ را جوړ کړی دا ویریفیکیشن پروسس وخت نیولی دی؟ ټوټل څومره فروشات دي ستاسې؟ فبروري میاشت د فبروري میاشت په 20 تاریخ باندې تقریبا زما فروشات شروع شوي دي. نو اپلای ټوټل چې د 9 یونټه جنسونه خرڅ شوي او 1938 پاونډه، په داسې حال کې چې د ټول تقریبا 15 ورځې ټوټل کېږي، ځکه چې دغه نه وروسته اکاونټ په پروسس کې دغه یو یادونه غواړم. ما چې اکاونټ جوړ کړ تقریبا یو 4 اولینۍ 4-5 ورځو کې چې کله زما اکاونټ هر څه ویریفیکیشن کمپلیټ شو، نو تقریبا یو 400-500 پاونډو پورې فروشات ورباندې راغله. بیا د هغې نه بعد نور څه ویریفیکیشن پروسس و
نو تقریبا په ټول مارچ کې چې 10 ورځې کېږي تقریبا ما اکاونټ باندې سیلز نه کار څه پروډکټ مې آوټ اف سټاک کړي هغې نه بعد اپریل چې شروع شو الحمدلله د اپریل د اول تاریخ نه نن 10 تاریخ پورې تقریبا تر دوامداره فروشات دي د ورځې 400-500 پاونډ فروشات ور باندې راځي د اقل په 10 ورځو کې 1500 پاونډ پورې فروشات شوي دي. ډېر ښه. که تاسو راته ووایاست چې دغه امازان کوم فروشات چې ستاسو شوي آیا دا پروډکټونه تاسو خریداري کړي آیا تاسو سره په سټاک کې دي امازان ویر هاوس کې دي او که څنګه دغه پروډکټونه باندې تاسو څنګه دا پروډکټونه تاسو ځان سره لرئ اخیستي مو دي او که بل مهرباني خوشبختانه زما هیڅ دغسې توقع نه وه چې زه به تاسو غوندې یو شخصیت سره زه مخ شم او بیا په دغه امیزون په ډګر کې دومره یو غټه اپورچونټي مونږ سټوډنټس ته برابره کړي چې هغه یو خالي یو تنه پوسټ ضرورت لري چې دی خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسېږي نو ما چې دی د یو سازلان پروډکټونه لیست کړي دي او پروډکټونه زما په بیم کې لیست دي کله چې ما ته اډر راشي زما اډر ارڅه پروسس شي او مشتری ته ورسېږي کسټمر ته زما اډر ورسېږي بیا نو هغې نه بعد چې دی زه سازلان ته د دې هولسیل پرایس کې هغه سورس پرایس تاسو یعنی بدون له کوم امتیاز څخه دا په داسې حالت کې دی چې زموږ تقریبا ټول شاګردان ته همدغسې کوو خپل پروډکټونه دوی ته ورکوو په خپلو سیلر سنټرلو کې را لیست کوي کله چې خرچ و ګټه ورته پکې 10% یا 25% پلس دا موږ ورته وایو چې کله پکې د هر څه فیصد څخه ویستلې 10% 15% پلس ګټه چې دوی ته پکې پاتې شي وروسته له هغې څخه دوی موږ ته سورس پرایس پې کوي یعنې په داسې حال کې چې آیا تاسو خو به موږ ته کوم مخکې له مخکې کوم پیسې نه وي راکړي یا پیسې خو به مو نه وي ایښې نه ما مخکې تاسو ته مثلا هغه د ګارنټي په حساب باندې یا د ضمانت په حساب باندې ما تاسو ته تر اوسه پیسې نه وي ایښې یعنی پروډکټونه تاسو سیلر سنټرل کې خپل را لیست کړي کله چې خرچ و ګټه درته پکې پاتې شول وروسته له هغې څخه تاسې بغیر له کوم امتیاز څخه بغیر له کوم پټ قیمت یا پرایس څخه تاسو موږ ته څه راکوئ هغه سورس پرایس درکوو یعنی دغه ټول پروډکټونه هغه پروډکټونه دي چې زموږ ول تاسو از اف بي ام لیست کړه وروسته له هغې چې خرڅېږي هغه سورس پرایس تاسو یوازې موږ ته څنګه کوئ پرې کوئ په داسې حال کې چې زیات شاګردان دي اکثره شاګردان چې تاسو دغلته لیدلی هم شئ په دا ویډیو کې چې دلته دغه شاګردان چې دي دوی ته موږ خپل پروډکټونه ورکوو په خپلو سیلر سنټرلو کې را لیست کوي کله چې پروډکټ خرڅ شي ګټه ورته پکې پاتې شي وروسته له هغې څخه دوی موږ ته سورس پرایس پرې کوي یعنی دا کار موږ ځکه کوو چې کله یو شاګرد نوی امازان زده کړه ترلاسه کوي دوی زړه نازړه یا د امازان کې فروشات ورته ډېر ګرانه ښکاره کېږي نو دوی ته موږ اول خپل پروډکټونه ورکوو تر څو دوی دغه خپل پروډکټ د زموږ پروډکټونه په خپل سیلر سنټرل کې خرڅ کړي کله چې یو شاګرد په عملي ډول باندې په خپله باندې یو پروډکټ خرڅ کړي ګټه ترلاسه کړي نو وروسته له هغې څخه هېڅوک هم دغه شاګرد بیا د امازان له ګټې څخه څوک نشي منع کولی که اوس تاسو ته ځلان سي ووایي چې نور زه تاسو ته پروډکټونه نه درکوم آیا تاسو به د امازان سره مخه ښه وکړئ نه هېڅکله نه ځکه دلیل چې شی ولې نه کوئ یوازې یو ځلان د دې لامل شو چې زه خپل دا کار شروع کړم کور ودان او دې نه بعد په امیزون کې خصوصا بیا د افغانستان نه ښه ګټه ده او ښه پریمانه ګټه پکې ده ځکه په کور کې ناست نه پکې پازابېدل شي یو کمپیوټر دی یو موبایل در سره یو انټرنیټ ته چې لاسرسی ولري او مهمه خبره دا ده چې یو ښه شخصیت سره مخ شي او داسې استاد سره مخ شي چې ستا هر وخت سپورټ وکړي ستا چې څه وخت مشکل اوسي نو په هماغې وخت سره تاسو ته جواب درکړي نو استاد ځلان که نه هم اوسي نو دې نه بعد به زه حتما په امیزون کې زه نور هم خپله خواري کوم او انشاءالله زه به تر لوړو پوړیو پورې رسېږم انشاءالله نو زموږ هدف هم دلته دا دی چې موږ لومړی د شاګرد سترګې ورخلاصوو یعنی په عملي ډول باندې چې کله شاګرد ګټه او فروشات ترلاسه کړي بیا دا کس زه مطمئن یم او دوی مطمئن دي چې بیا هېڅوک هم دغه کس د امازان له ګټې څخه نشي راګرځولی نو راځو تاسې راشئ امازان سیلر سنټرل هغه اکاونټ انفو ته راشئ بزنس انفارمیشن ته تر څو وګورو چې آیا واقعا ستاسو اکاونټ له افغانستان څخه را جوړ دی او که نه دا زما اکاونټ دی دا بزنس انفارمیشن شو چې دلته بزنس انفارمیشن دا زما ال ټي ډي ده او د ال ټي ډي ادرس مې ده بالکل نو دغه چې دی زما ریزیډنشل ادرس دی خپل افغاني افغانستان چې چاري کمبر نیر ټو یوسف مسجد صحیح دی کابل افغانستان دغه زما نوم دی په پاسپورټ کې عبدالباسط فقیري دغه زما ریزیډنشل ادرس دی نو زما په خپل همدغه ادرس باندې چې دی خپل یعنی په افغاني مشخصات او خپل پاسپورټ باندې مې خپل اکاونټ چې دی را جوړ کړی دی دغه ته پوره معلومات کولی شئ دغه وګورئ تاسو ډاکومنټس چې کوم دي ما ورته پاسپورټ اپلوډ کړی دی او د پروف اف ادرس دپاره ما د افغاني اکاونټ چې کوم یو ادرس دی ما ورته هغه اپلوډ کړی دی نو دلته تاسې د پروف اف ادرس موضوع را یاده کړه او اکثره شاګردان چې د امازان سیلر سنټرل چې دوی کله را جوړوي د پروف اف ادرس د افغانستان لږ څه جنجالي اوسېږي دغه مشکل تاسو څنګه حل کړئ
نو د یو ساس په لارښوونې سره یو خو خپل ادرس دی LTD ادرس ما ورکړ، بل دا دی دلته ریزیډنشل ادرس کې ما خپل افغاني ادرس ورکړو. دا ځکه چې ما مثلا که په د امیزون کې اکاونټ جوړو نو دوی ته خو زما IP ادرس ښکاري چې د افغانستان نه آنلاین شوی یم. نو که زه کوم بل یو ادرس ورکړم نو هلته ډایرکټ ما باندې پوهېږي چې مثلا دا پوهېږي ما بل پروف اف ادرس هم دوی څخه غواړي چې هغه موږ نشو پرووایډ کولی. ادرس غواړي نو که بل چې ادرس ورکړم دوی ته زما IP ښکاري. نو بیا استاد ځلاند ما ته داسې لارښوونه وکړل چې زما خپل بانک اکاونټ و د عزیزي په نوم باندې عزیزي بانک اکاونټ و. نو دغه کې چې زما کوم یو ادرس ورکړی دی دلته په اکاونټ د جوړولو په وخت کې ریزیډنشل ادرس کې ما هغه ادرس ورکړ. نو هماغه بانک ته بیا لاړم، هغه سټیټمنټ مې خپل د بانک نه راواخیسته، دلته مې اپلوډ کړو او تقریبا یو ورځ یې ټوله ونیوله. بېرته په سبا باندې ما ته ایمیل شوی و چې زما د پروف اف ادرس وریفیکیشن هر څه کمپلیټ شوي دي. یعنې د افغانستان د پروف اف ادرس لپاره افغاني بانکونه هم بلې قابل د قبول دي. که راځو په دې برخه کې معلومداره خبره ده چې تاسو 2 کاله یادونه وکړه، بیا دغه 2 میاشتې کېږي تاسو موږ سره وپېژندل. نو حتما یو ښه خاطره یا هم ورته ویلی شو ترخه خاطره حتما په دې کار کې اوسېږي. کولی شي هغه ښه خاطره او ترخه خاطره د خپل لیدونکو سره ترخه خاطره تقریبا زما د 2 کاله استاد ځلاند داسې یو چې زه به هر یو کورس ته تلمه. نو ما اول کې چې ما به چې کله اډمیشن کوو نو ما به ورته ویلې چې زما کلاس کمپلیټ شي، دا هغې نه بعد زه غواړم چې باید ما سره استاد سپورټ وکړي. زه سپورټ ولرم، داسې نه چې زه تنها خپل فیس ورکړم او نور استاد په خپله مخه لاړ شي او زه بیا ورپسې میسیج کوم نه ما ته جواب راکړي او زما مشکلات ورځ په ورځ. ځکه چې تقریبا ما 2 کاله مخکې ما خپل نوم باندې چې دی یو کورس ته لاړم، ما هلته درس هم وویلې، ما هلته LLC جوړه کړله. نو تر اوسه چې دی هغه LLC باندې چې دی ما تر اوسه اکاونټ جوړ نه کړ. دلیل یې دغه و چې نه شاته ما پسې کوم سپورټ و نه د هغه کورس د خوا نه ولو. نو دغه ترخې خاطرې وې چې تقریبا ما 5-6 ځای کورسونه ویلي، فیسونه مې ورباندې ورکړه او هلن کې څه کومه ګټه را سره نه وله. دا شو ترخه خاطره. بلې او خوږه خاطره ورته خوږه خاطره خوشبختانه زه دغې په ارمان باندې وم چې خلکو نه مې ډېر اورېدلي چې دا شپې ویده شي او سهار راجګ شي موبایل وګوري تاسو ډېر راغلي. نو دا کوم یو احساس او کوم یو فیل لري. نو خوږه خاطره مې دغه ده چې اول دا چې کله ما ته اول آرډر راغی نو زما هېڅ داسې بلیو نه کېده، باور نه کېده زما په امیزون کې بالاخره ما داسې وکړه. ځکه زموږ جامعه داسې ده چې نن سبا خلکو ته د آنلاین کاروبارونه بیا خصوصا د افغانستان ناسې یو ټوکې ښکاري او چا نه چې پوښتنه کوي یا چاته یو مشوره ورکوي یا مشوره ترې نه اخلي چې زه غواړم آنلاین کاروبار شروع کړم نو خاندي در پورې. نو خوشبختانه زما چې کله اور آرډر راغی ورپسې هم داسې آرډرونه سټارټ شو نو ډېر خوشحاله وم. ماشاءالله، یعنې دا هره ورځ تاته انرژي درکوي چې هر ځل راجګېږي او د امازان څخه کله چې امازان سلر سنټرل ریفریش کوي دا د آرډرونه راغلي. بالکل موبایل کې چې زه ګورم اپلیکیشن دی راسره سلر سنټرل نو 1 ساعت بعد 2 ساعته بعد د دغه پروډکټونو چې ډېر ښه آرډر یې ماته راځي نو دا ډېر د خوشحالۍ احساس دی. ډېر ښه. دغه آرډرونه چې تاسو ته راځي تاسو یو ویل چې دا زموږ پروډکټ تاسو لیست کوئ، دا بیا څنګه تاسو پروسس کوئ؟ دا چاته لیږئ؟ څنګه لیږل کېږي؟ ته FBM خو له افغانستان څخه د اکثره پوښتنه وکړي د افغانستان څخه خو FBM ناممکن دی. ته FBM زموږ پروډکټونو کې څنګه کوي او بیرته څنګه پروسس کوي، کسټمر ته څنګه رسېږي؟ بلې اکثریت خلک دا وایي که ته غواړې چې FBM وکړې باید په خارج کې ته واوسې، که خارج کې ونه اوسې یا ستا خپلوان ونه اوسي نو ته هېڅ کله هم نشي کولی. نو خوشبختانه زه به ووایم چې ما ته چې کله آرډر راشي نو زه د استاد ځلاند آرډر یې ما ټولې لیست کړي دي او آرډر پروډکټونه مې ټول د استاد ځلاند لیست کړي. نو کله چې ما ته آرډر راشي نو دغه لیبل زه پرنټ کوم او شپینګ لیبل هر څه چې د زه استاد ځلاند سره شریکوم. نو دوی چې دا بیا په UK کې چې خپل کوم یو ویرهاوس لري دوی خپل کوم یو ټیم چې دی دوی هغې ته لیږي نو دغسې زما آرډر پارسل شاپ ته تسلیموي او پارسل شاپ یې کسټمر ته. نو کله چې کسټمر ته ورسېږي نو هغې نه بعد چې دی بیا زه استاد ځلاند ته دغه سورس پرایس بیا زه استاد ځلاند ته ورکوم. کله چې کسټمر یعنې کله مو چې پروډکټ خرڅ شو ګټه درته پکې پاتې شول او ښه مطمئن شوې وروسته له هغې څخه په هر پی یونټ کې به تاسو ته 20% 25% پلس ګټه خو پاتې کېږي. الحمدلله د ټولو کاسټونه وتلې، ریفرل فیس، شیپینګ کاسټ ټول صحیح دی. وروسته له هغې څخه تاسو یوازې موږ ته بغیر له کوم پټ قیمتونو څخه تاسو یوازې موږ ته سورس پرایس پې کوئ. ډېره ښه ده. نو راځم د دې په اړه باندې پوښتم، اکثره اوس هم لکه تاسو مخکې یادونه هم وکړه چې اکثره په افغانستان کې کسان دي دوی وایي چې د افغاني مشخصاتو امازان سیلر اکاونټ را جوړول ناممکن دي او ممکن امکان هم نه لري. په داسې حال کې چې زما د یوازې تاسو ته پروډکټونه نه درکوم، زیات هم دغسې نور شاګردان هم لرم
چې هغوی ته پروډکټونه ورکوم، هغوی اکاونټونه د افغانستان په مشخصاتو را جوړ شوي او د هغوی څخه به زه یوه غوښتنه په دې ویډیو کې دا هم وکړم چې هغه زموږ شاګردان چې په افغاني مشخصاتو اکاونټونه را جوړ کړي او موږ ورته پروډکټونه ورکړي، ښایسته فروشات لري، د هغوی څخه هم هغوی چې موږ ورته خپل پروډکټ نه ورکوو او بل ځای کې نور پروډکټونه هم خرڅوي، موږ ورسره همکاري کړې اوس د هغوی نه هم زموږ دا غوښتنه ده چې هغه اکاونټونه کوم فروشات چې لري په افغانستان مشخصات اکاونټونه را جوړ کړي، هغوی د یو سکرین شاټ د دغه ویډیو تر کمنټ لاندې موږ سره شیر کړي تر څو نور لپاره یعنې یو عامه پوهاوی وسیږي چې د افغانستان څخه هم امکان لري. زه به لنډه پوښتنه بیا درڅخه وکړم چې ستاسې هغه کسانو ته څه ویل لرئ چې وایي له افغانستان څخه ناممکن ده، آیا دوی معلومات نه لري او که معلومات لري مشکل سره مخ شوي، څه ویل دوی ته لرئ تاسې؟ بله، نو اکثریت خلک په افغانستان کې دغه آنلاین کاروبارونو سره چې دی یو خو دغه ټریډ دی او دغه بازارونه دي چې تنها هغوی د آنلاین کاروبار ټول هماغه ټریډ ساحې ته مخصوص دی، خو دې نه بغیر په افغانستان کې ډېر آنلاین کاروبارونه دي، خصوصا امیزون شو چې ته پکې آنلاین خرید و فروش کوي، جنسونه په عمده پرایس کې اخلي، عمده قیمت کې اخلي، بیا ته په لوړ قیمت باندې خرڅوي، البته په یو کې کې خرڅوي او په یو اس ای کې خرڅوي. نو هغه خلک چې وایي چې مثلا په افغانستان کې نه کېږي یا داسې دي چې دوی ناکام شوي دي، بیا یې هڅه نه ده کړې. زما تقریبا 2 کاله بعد 2.5 کاله بعد زه چې دی زما دغه فروشات شروع شوي دي الحمدلله. نو ډېر وخت مایوسه شوی یم، بیا مې ویلي چې نه زه باید وکړم. او بله مهمه خبره دا ده چې هغه خلک وایي چې نه کېږي، نو یا دوی د صحیح انسټیټیوټ کې دوی زده کړه نه ده کړې یا صحیح استاد سره مخ شوي نه دي. نو مهمه خبره دا ده چې یو همیشه موټیویټ اوسئ، بل دا ده چې ډیسپلین ولرئ، هر وخت چې د خپلو درسونو ته ادامه ورکړئ. درېیمه خبره او مهمه خبره دا ده چې باید یو ښه استاد سره تاسو زده کړه ووینئ، چې مثلا دا د یو ښه استاد په دې معنا نه چې تنها تا د درس درکړي او تا وپوهوي. ښه استاد مطلب دا چې د کورس د ختمېدو نه بعد نو تا سره داسې شي لکه یو فیملي غوندې، ته د هغې د یو فیملي سره جوین شي او نور چې هر وخت ورته میسیج کوي په وخت سره تا ته میسیج جواب درکړي، یو ښه لارښوونه تا ته درکړي، یو ښه میسیج تا ته درکړي، ستا په اکاونټ باندې هر وخت د دوی سترګې چې دغسې وکړه دغسې مه کوه. نو خلکو نه مې هیله دا ده چې ښه استادانو سره باید مخ شي، خلکو سره باید اشنا شي، هغه خلکو سره چې په دې ډګر کې کامیابه شوي دي، او بل دا دی چې هغه خپل کامیابي خلکو ته ثبوت یې ښودلی، بغیر د ثبوت نه چا سره هم چې دی زده کړه مه کوئ، خپل ثبوت یې ښودلی، هغې نه بعد چې دی نو بیا کولی شي چې ورسره درس شروع کړئ او مخته لاړ شئ. دلته تاسې یو خبره یاده کړه چې دغه د 2 کالو وروسته زحمت څخه لکه دغه فروشات دغه څه مې ترلاسه کړل. دلته شاید اکثره شاګردان دا مطلب واخلي چې آیا دې کس چې دې 2 کاله چې دې په امازان کې خواري وکړه دا ګټه یې ترلاسه کړه دغه ځای ته ورسېدو، نو دوی به دا فکر کوي چې آیا زه باید 2 کاله همدغه زحمت وباسم دې ځای ته ځان راورسوم، او که په دغه 2 کالو کې ته صحیح کسانو سره مخ نه شوې یا صحیح زده کړې ترلاسه نه کړل که څرنګه. مطلب دلته زما هدف دلته دا دی چې آیا په دغه 2 کاله آیا هر امازان سیلر یا نوی شاګرد باید 2 کاله زحمت وباسي چې دغه ځای ته ځان راورسوي، او که یو میاشت 2 میاشتې لکه څنګه چې تاسو موږ سره اشنا شوي یاست یو دغه فروشات لري؟ بلکل، نو دغه لکه مخکې مې هم چې وویلې مهمه دا ده چې داسې یو استاد سره مخ شئ چې ستاسو فل سپورټ وکړي، چې د کورس نه بعد ستاسو میسیج ورته وکړي تاسو ته جواب. الان کې زما زه دې کې ډېر حیران یم که نه، زما کورس کې لا وخت پاتې دی، نو زما کورس لا ختم شوی نه دی، زموږ درسونه لا پاتې دي، درسونه په جریان کې زما موږ تر اوسه پورې که چېرته وایم هنټینګ سورسینګ کې ونه چې ستا اکاونټ جوړ شو، جوړ شو، فروشات راغله، نو نوره موټیویټ شوم. نو خبره مې دا کوله چې باید 2 کاله او دومره ما خو ځکه دومره وخت تېر کړ چې زه یو صحیح استاد سره مخ شوی نه وم، یو صحیح اکاډمي ته لاړ نه وم، یو صحیح سپورټر ما نه درلوده. نو تقریبا دا ټول په فبروري جنوري د 2024 کال په اولنۍ میاشتې په اخرو کې زه استاد ځلان سره مخ شوم. نو تقریبا دا ټول که تاسو ته ووایم دغه تقریبا $2000 ته زما فروشات، 2000 پاونډو ته زما فروشات رسېږي. دا به تقریبا 15 ورځو کې بلکل، چې ټول 20 ورځو او 15 ورځو چې زه په سټاک ما سره او بای باکس ما سره دا د دومره ورځو فروشات انشاءالله په وخت سره به دا ورو ورو زیاتېږي. نو دا چې د موږ نور شاګردان هم لرو چې هغه دوی ډېر ښایسته فروشات لري، حتی په ورځ کې دوی $1000 $2000 $1500 حتی تر $3000 پورې هم دوی فروشات لري. خو موږ عبدالباسط خان ځکه دعوت کړ چې دوی په افغانستان نور هم شاګردان شته په افغانستان مشخصات اکاونټونه را جوړ کړي، خو دا هم په افغانستان مشخصات اکاونټونه را جوړ کړي او اوس ډېر ښایسته فروشات لري. نو دا عبدالباسط خان مو په دې خاطر باندې موږ دعوت کړ. بیا هم ډېره مننه
چې تاسو زموږ دعوت قبول کړ. ژوندي اوسئ او کامیاب اوسئ. مهرباني. کور رمضان بخیر. ژوندي اوسئ.